بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو على كل شيء قدير. زما ګران دوستانو، پر وطن وینو افغانانو، لکه څنګه تاسو ته چې معلومه ده چې د پښتون افغان وطن ملي اتل ستر شهید ستر غازی عبدالله خان د کلای سرخ پر دې تپه باندې د مزار دی. نو نن د مختلفو ولسوالیو څخه د کابل بلکې د افغانستان د مختلفو ولسوالیو څخه د دلمشیان سره را یوځای شوي دي او د غازي عبدالله خان پر مزار چې هغه د بیا رغونې په حالت کې دی دوی سره را یو شوي دي. عزیزانو، غازي عبدالله خان د 1942 هغه ستر شاعر غازي ستر شهید او ملي اتل دی چا چې د انګریز فرنګي په خلاف یو داسې مقاومت کړی دی او د جهاد اعلان یې کړی دی چې ټول افغانستان د ټولو قبایلو د ټولو قبیلو مشران د ملګري ولو مختلفه سرداران او د علاقې د دې وطن نور غازیان نور سرداران د ملګري وو او انګریز ته یو داسې شکست ورکړی دی چې هغه د ننه پورې د انګریز د بچانو په ماغزه کې لا هغه شور شته. عزیزانو، نن دغه ځای چې دی دا په کلای سرخ دا یادیږي غازي عبدالله خان او د عدد د مرګرو نور غازیانو پر بیمارو غونډۍ او پر بالاحصار باندې هلته داسې یو جرګه راغوښتې ده چې په هغه کې زیات و کم 1,000 انسانان د دوی ملګري شوي دي او بیا یې پر کلام لاس سره ایښی دی چې موږ به دغه غازیان د دې ځایه څخه شړو، دغه د افغان ننګ و ناموس به ساتو، د دې ځایه څخه به یې لرې کوو. عزیزانو، هغه وخت هم زه به دا یو کیسه و تاسو ته وکړم چې هغه وخت هم د خلکو په مابینځ کې دغسې نفاق و زهي و خیلي وضعات و پاتلو د امین الله خان لوګري او د غازي عبدالله خان د خلکو په مابینځ کې بد ولو چې کم وخت انګریز دلته رالی په دې افغان وطن کې تسلط قایمه کوي، پر افغان وطن یې قبضه وکړه، نو دلته غازي عبدالله خان ورځي د ایکړه ورځي یو باډیګارډ یو د چې د په فوج کې دغه د ځان سره نه بیایي د امین الله خان لوګري کلې ته ورځي او هلته پر آس باندې دننه ورننوځي. امین الله خان لوګری مخامخ ناست دی، د ده ګاډ پر راوځي، د غازي عبدالله خان سره به مقاومت کوي یا به مقابله کوي، خو امین الله خان لوګری ورته وایي مه کوئ، دا د وخت غازي راغلی دی. یار یې وپوښتئ چې څه وایي؟ غازي عبدالله خان ورته وایي په جواب کې و امین الله خان لوګري ته توره نشي، وایي دغه توره واخه زما سر په راکاټ که خپل غچ دې واخه، که دا نه کوې نو راځه نن د پښتون افغان وطن د هغه ننګ و ناموس ته خطر دی، انګریز راغلی دی، د پښتانه پر خاوره باندې تسلط کړی دی، دلته یې قبضه کړې ده. د دغه انګریزانو په خلاف موږ پښتون افغان یو سوګند کوو، د هغه په خلاف یو لار جوړوو. نو امین الله خان لوګری ورته وایي چې په تا کې دونه غیرت شته، په تا کې دونه د افغان مینه شته، په تا کې ستا په بدن کې دونه مینه شته، نو خپله ما دغه مړي و تا ته در بخښلي دي. نو غازي عبدالله خان و امین الله خان لوګری راځي دلته په دا بي میرو غونډۍ کې چې د غازي عبدالله خان ځای دی، په دا کې یو لویه جرګه د ټول پښتون افغان چې د هغه د هرې قبیلې مشران ورسره دي، د ټول پښتانه افغان قبیلې، که دا اوس د پاکستان غدي، که دا اوس پاکستان او افغانستان خو اوس سره جلا شو، په دا لیک یې سره جلا کړي دي، دا ګرد سره یو دلته راغلي دي. نو د انګریز په خلاف پر قرآن لاس سره ایښی دی او په دې نتیجه کې دغه انګریز ته شکست ورکړی. نو عزیزانو، نن بیا موږ په زیو په خیلیو په ذاتو پاتو په علاقایو په لارو په بر سره اخته یو، په دغه موږ سره بیشي، په خان وو په پښتون په پټان مې سره بیشي، په افغانیت مې سره بیشي، خو موږ په فخر په افغانیت کوو. زموږ نیکهګانو پر افغانیت باندې ننګ کړی دی، ناموس یې کړی دی. موږ به ټوله دنیا ته دا وایو عزیزانو چې دلته خلک دا د لارو بر خبره چې کوي دا دوی پر کوم بنیاد باندې کوي؟
خو همدغه دی زه د پاکستان سره راغلی یم، د ضلع کلا عبدالله سره راغلی یم، د غازي عبدالله خان د کلا سره راغلی یم، د هغه وطن سره راغلی یم. نن په افغانستان کې د غازي عبدالله خان مزار دغه دی چې تاسو یې وینئ. زموږ وینې دلته پرتې دي، زموږ هډونه دلته پراته دي، زموږ دلته ملکونه شته. پر د وطن د ازادۍ دپاره ټول پښتون افغان دلته قربانۍ ورکړي دي. نو موږ دا د لر و بر دا د دنیا یو قوت نشي سره جلا کولی. موږ ټوله سره ورونو یې عزیزانو. دویمه خبره دا ده چې دلته موږ پر دې بنیادو باندې چې غازي عبدالله خان یو دونه غټ تاریخ تیر کړی دی او موږ لمسیان یې تش د ده په نامه باندې سیاست وکړو. دغه سیاستونه به تش د ده په نامه نه کوو. د دغه اکابرینو د دغه پر نقشه قدم به ځو، د دغه پر لار به ځو، د میرویس خان نیکه پر لار به ځو، د احمدشاه بابا پر لار به ځو، د غازي عبدالله خان پر لار به ځو چې دی و موږ ته ننګ و ناموس را ساتلی دی، زموږ وطن یې را ساتلی دی، و موږ ته یو ننګ را کړی دی. 100 کاله کېږي چې غازي عبدالله خان شهید شوی دی. په 14مه صدۍ کې میرویس خان نیکه وفات شوی دی، په 18مه صدۍ کې احمدشاه بابا. خو هم تر اوسه پورې موږ د هغو ننګ و ناموس باندې موږ دا ځانونه تېروو په دنیا کې، و دنیا ته دا ښکاره کوو چې موږ د چا لمسیان یو، موږ د کومې خټې یو، موږ د کومه ځایه سره راغلي یو، موږ هغه اصل هغه چې دی هغه افغانیت دی. نو لہذا خالي تش په نامه بې نه یادوو. راځئ چې ټول پښتانه افغانان د دغه خلکو په نقشه قدم لاړ شو، د یووالي، د ورورګلوۍ، د اتفاق او د احتیاط موږ لاره اختیار کړو. دویمه خبره دا ده چې دغه مزار پر دې کلای سرخ کې چې موږ افغان حکومت ته درخواستونه ورکړي وو د دې ځای چې څه د غازي عبدالله خان مشران دي هم هسې په دې باره کې کړي وې و افغان حکومت ته بیا درخواستونه ورکړي ولو. خو نن دغه ځای ته موږ په دې وتوانېدلو چې نن افغان حکومت زموږ دغه ومنله. دا دی موږ ته دغه مزار د غازي عبدالله خان جوړوي 100 کاله بعد. نو دا باید چې وختي جوړ شوی وای. خو بهرحال بیا هم موږ د افغان حکومت ډېره مننه کوو، شکریه ادا کوو. او دلته په پاکستان کې بعض سیاسیان شته، دغه خبره به موږ په ډاګه کوو چې دلته هلته سیاستونه پر جوړ کړي دي، هلته یې قبایلیت پر جوړ کړی دی، هلته یې خانۍ د ده په نامه جوړې کړي دي. لیکن خو دغه افغانستان ته دغه کابل ته د 100 واره زیات راغلي دي. یوه ورځ یې دغه پروګرام نه دی جوړ کړی چې د دغه نیکه د یو دعا دپاره راشي یا پر دغه باندې حاضر سي او نورې مرستې د دې افغانستانه سوړي، نورې ګټې یې ولیدي، ذاتي و شخصي مفادات یې حاصله کړي دي. خو دغه د خپل نیکه تاریخ خپل نیکهګان یې در پښو لاندې کړي. عزیزانو موږ به دغه کوو چې دغه خپل اکابرین به راټینګوو، د دې خپل تاریخ به راپورته کوو و دنیا ته به یې روښانه کوو. په ټول پښتون افغان چې کوم تاریخ لري، کوم ننګ و ناموس لري، دا په دنیا کې یو قوت نه لري، یو قوم نه لري، نه پنجابی لري، نه سرایکی لري، نه بل لري، نه بل لري، نه بل لري، خو موږ یو تاریخ لرو. لہذا نن موږ چې راغلي یو، موږ عزیزان موږ دغه شله راغلي یو چې دغه مزار موږ وګورو، د دې د بیا رغونې پر کار باندې وګرځېږو. لا نور موږ د افغان حکومت څخه دا خواست کوو چې دلته د دې غازي عبدالله خان پر دې مزار باندې یو داسې درخت کې ولګوي، د یو پارک شکل ورکړي، یو ښایسته ځای ورکړي. ولې دا هغه ملي اتل دی چې په د دې نوم چې نه وي دلته د افغانستان تاریخ نامکمله دی. نو ورونو زه یو وار بیا د دغه مخورو شپینژیرو، د دغه مخورو مشرانو زه ډېره شکرګزاري ادا کوم چې دوی رالو، د موږ سره په دې کې ګډون وکړي، د موږ سره دغه مجلس دروند کړي، د موږ سره د خپل نیکه تاریخ یې را سره راپورته کوي. انشاءالله مخته به هم سره پورته کوو. نور مو کور ودان، الله مو عزت وکړه. مننه، تشکر.